السلام علیکم. ډیرو ګرانو قدرمنو سلامونه مې والی. امید دی د رب نه چې روغ جوړ به یې، تر و تازه به یې، د ژوند نه به ډېرې زیاتې مزې لرئ. ګرانو کتونکو زه یم ستاسو کوربه عبدالغفار شباب. تاسو ګورئ معیار نیوز او ستاسو پروګرام چې دی ولسي رنګونه. یو ځل در سره بیا راغلم په ولسي رنګونو کې د پښتو ژبې یو خوږه موسیقي، یو ډېره ښه موسیقي. کتونکو نن به زموږ سره چې کوم دی په اسلام آباد کې یو، په خپله حجره کې یو، او په دغه حجره کې چې کوم دی نو مازدیګری و، نو زړه مې داسې کېده چې داسې نرۍ غوندې موسیقي پکې واورو، وړه غوندې موسیقي پکې واورو. نو ګرانو کتونکو نن زما سره چې کوم دی وزیر خان راغلی دی. وزیر خان ډېر ښه استاذ دی د رباب، ملګری مې راغلی و. نو ما ویل چې زه به داسې وړه غوندې ویډیو به پکې را جوړه کړو چې دغه ملګري ته زمونږ خوندونه والي. وزیر خان په بیټک کې ناست دی دننه. په بیټک کې د رباب د ټنګ ټنګ اواز یې راځي. نو کتونکو وزیر خان نه اورو، یو څو نغمې به ترې واورو، یو څو ټپې به ترې واورو، یو څو سندرې به ترې واورو. نو د خبرو باندې ډېر زیات وخت نه خرابوو. ګرانو کتونکو چېرته ځئ ما سره اوسئ او راځئ چې وزیر خان در باندې واورم. ولې نه وایې حالونه وګونه مې څه وه چې تا واخېسته لاسونه ومست نادرې. وزیر خان همدغه دی چې په کمره کې دننه ناست و او تاسو ته ما وویل چې د رباب د ټنګ ټنګ اواز یې راځي. وزیر خان ستړی مه شي، جوړ یې په خیر یې، ټیک ژوند دې ښه دی. ګرانو کتونکو همدغه وزیر خان دی چې زموږ ډېر خوږ ملګری دی. د رباب ډېر ښه استاذ دی او ډېر ښه اواز هم لري. سندره داسې ډېره زیاته نه کوي، کله کله سندره کوي خو ډېره ښه کوي. وزیر خان کې دغه کمال دی چې وزیر خان د پښتو د هغې موسیقۍ سره بلد دی چې کوم چې زمونږ پښتانه اورېدل غواړي. مطلب هغه زړه موسیقي، زړې سندرې ده ته ورځي او ډېر زیات خوند کوي او مونږ ته هم داسې ډېر څه را په زړه کي. نو ګرانو کتونکو راځئ چې وزیر خان واورو، چې وزیر خان سره یا توره طالبونه جوړه یمه، توره طالبونه جوړه یمه، زما مشکل وربل ته جوړ که تعویضونه جوړه یمه، زما مشکل وربل ته جوړ که تعویضونه جوړه یمه.
قدرمنو یقینا چې سندره به تاسو اورېدلي وي او ښه به در باندې لګېدلي. کمال دا دی چې په ډېر لږ څه کې مطلب دلته نور څه نشته، دلته طبله نشته، دلته هارمونیا یا باجه چې ورته وایي هغه نشته. نور پښتو کې ډېر سازونه دي چې د هغې سره دا سندرغاړي ته چې کله دی سندره وایي نو ده ته دمه ورکوي، ده ته خوند هم ورکوي، د ده هغه اواز چې دی په هغه کې کیني نو خوږ شي. نو د هغې باوجود چې دغه حالات زموږ سره نشته دی او مازدیګری و لنډ تنګ غوندې وخت و او دی راغی بس په ګوتو باندې نو بس داسې زمونږ د یو کپ چی زړه شوی و چې کې به نو دلته ګپ به ولګو. مونږ اکثر وزیر راشي دلته مونږ ناست یو خپل ګپونه شپونه ولګو. نو د داد خبره خو دا ده چې په دغه یو رباب باندې سندره ویل او مطلب نور سازونه هم نه نو ډېره زیاته مننه، ډېر زیات خوند یې وکړ. وزیر خانه زمونږ دا ویډیوګانې چې دي دا مونږ داسې په کم دغه کې کوو، په ډېر دغه کې نه کوو. نو تا خیال کړی مونږ به په ټي وي باندې پروګرام کوو، په ګنټو به لګیا وو که نه. اوس داسې کوو مونږ چې ملګري چې کوم دي زمونږ ګران کتونکي د معیار نیوز چې کوم مینوال دي هغوی ما یو څیز دې کې وکاته چې دی دغه د پښتو سندرغاړي د پښتو موسیقي ډېره زیاته خوښوي. نو داسې کوو چې بل داسې څه تیار دي چې په لنډو کې ملګرو ته واورو څه ټپې کوې که څه سندره وایې که څه دې زه وایم چې ټپې به ورته وکړم او ټپې به دې عوامو باندې واورو. بلکل داسې کار وکړه، زما خوښه ده او داسې به وکړې چې بله ورځ مونږ چېرته ناست وو ګپ هم لګاوو او تا په کم طرز کې په زوړ طرز کې چې ټپې کولې هغې ډېر زیات خوند کوو. نو په هغه طرز باندې ورشه چې دغه زمونږ د غرونو د غاړو او زمونږ د وطن او زمونږ د خاورې خلک چې دي دا هم په دې څیز باندې مین دي، په دغه سوچه موسیقۍ باندې دي مین دي، په دغه سوچه اواز باندې مین دي. نو ګرانو کتونکو راځئ چې د وزیر نه ټپې واورو، خوندورې ټپې دي. Tala
خوند وکړ وزیر خان. ګرانو کتونکو همدغه د نن پروګرام چې پای ته رسي همدغه شان به نور د پښتنو د پښتو دغه موسیقي چې دا دی ډېر ښه سندرغاړي پیدا کړي دي. ډېر ملګري شته دی دلته چې هغه په اسلام آباد او په پنډۍ باندې ژوند کوي. زمونږ د دغه KPK یا د خیبر پښتونخوا چې کومه د غرونو علاقې دي دغه هغه علاقې چې هغه موږ دې ته راشو چې سوات او دیر او داسې ځایونو ته موږ راځو، باجوړ ته راځو. نو د باجوړ هماغه خواږه سندرغاړي چې هغه هم دلته راغلي وو او بیا د دیر او د سوات او د ملکان د خاورو ټول هغه یې دلته په دغه پنډۍ اسلام آباد باندې ژوند کوي. ډېر خلک ورسره هلته ناشنا دي. نو انشاءالله چې زمونږ به دغه کوشش وي، د مایار نیوز به دغه کوشش وي چې دغه سندرغاړي تاسو سره د خپلې خاورې هغه سندرغاړي چې دي هغه تاسو سره واپس د دغه شیشې ته راوړي. مایار نیوز چې کومه شیشه ده چې هغې ته واپس راولو او تاسو ورسره ملاقاتونه وشي، تاسو یې واورئ او خوندونه ترې واخلئ. نن همدغه پروګرام و داسې وړوکی غوندې. نو بس ما وزیر خان دواړو ته راکړي اجازت. د لوی الله په امان ښه د باد او خوشحاله اوسئ. و د تهمتونو یار دې زوما و د سپینې خولې یاران دې نور ساتل دینه و مست ناده یا په خوله کې چپه ماشو کوي وي شماشو کبر بردشینا و مستنادا و مستنادری ولی نوائی حلو ناوی و گنام تواچ داواری استناسونا و مستنادری چرسی براشما بمړکی وی مای د بنګو کندولی مات کړی دینا و مست نادره یا وطن که خدای آزاد کوي سرسادر په خیرات کې ورکوما و مست نادر ولی نوای حلو ناوی ګناه مې څه واچتا واغسته لاسونه و مست